سلطان صاحب را پاسي و هغه به ورته یو څو شعرونه وایي د هغې نه وروسته موږ بمبار راغواړو. زه د بمبار صاحب دوه غزلونه وایم چې هر سړی پکې د ښکلي خیال ساتئ، خیر دی لږ د نازولي خیال ساتئ، دا مامه شپېره درګټ پکې لږ ډېر شو، د بللي او نابللي خیال ساتئ، بې وینا پردي خیرات کې مشري کړي، لږ د دغه بېخوتلي خیال ساتئ، په اخیره کې مې ښکلو ته درخواست دی تاسو هم د کور او کلي خیال ساتئ او خامخا پکې چلوي عبدالستاره په محفل کې ناست د غلي خیال ساتئ. یو بل غزل درته وایم څوک چې د یار سره هګۍ جنګوي. ګوره تاسو چې کوم هغو پورې خان نه دي دغه خو د جنګولو نه دي. د ګوره ښار کې ښاریان هګۍ جنګوي، رنګونه وله ورکړي او د هغې مقابلې کېږي، ټورنمنټونه کېږي. څوک چې د یار سره هګۍ جنګوي، منګري مار سره هګۍ جنګوي، ملګرو دغه یو خیرن ته ګورئ د مزېدار سره هګۍ جنګوي. او تاسو هغه ډاکټر لیدلی که نه چې د بیمار سره هګۍ جنګوي. څه عجیبه غوندې وختونه راله زامن د پلار سره هګۍ جنګوي. پرېږده چې پروت وي بې تپوسه پکې د تاڼېدار سره هګۍ جنګوي. بیا یې په قرآن او په طلاق دوکه کو د دوکاندار سره هګۍ جنګوي. او ملګرو دغه ماشوم نه پوهېږي عبدالستار سره هګۍ جنګوي. بابو ته خواست کوم بابو سلطان ته چې راشي او څو شعرونه ورته ووایي او هغې پسې بمبار صاحب تاسو حواله کوم. زه یې به نه هغې نه وروسته موږ څخه شاعران پاتې دي. جان یوسفزی به اورو، مهم شاه به اورو، د سورې نظم به مهم شاه وایي، نظار به ریکارډ کوي. بابو سلطان ته خواست کوم، بخښنه غواړم دي. یو دوه شعره د بمبار صاحب به درته وایم نږدې او ډاکټر هم هر یو بیمار ته غاړه نږدې او که غوی پرنګ خسته او چې وهل کوي نو کسابي که چې کار ته غاړه نږدې او نور صفت ده نور د ښکلو به صفت درته څو کما ګیره سپینه شي خو خوار ته غاړه نږدې. تار نشي تار څه دی دلته زما په مجلس کار څه دی فني ویلې چې نه درځم هغه د شلو ته معیار څه دی پوه شي نو بیا مې د کمر نه غورځوي د اوسني وروڼو نور کار څه دی خورې ورارغې دې ته مخې ته وایي په ماربجي باندې اعتبار څه دی ځنډې دیوال سره ډغر ډاړه کوي دې د کمقل هوښیار څه دی خلک د خدای کار ته خبرې کوي نو ورته شاعر عبدالستار څه دی د دوو درېو اشنا شي لرکوئ دیدنونه چې په غلا شي لرکوئ چې په نه غوندې خبره مرعوب شي سمدستي که بیا په خلا شي لرکوئ که ځوانۍ کې خپله خیر په ځای کې لږدي که په تېر عمر ملا شي لرکوئ مزه دا کوي چې پلار ته دادا وایي چې کوم زوی پلار ته دادا شي لرکوئ چې په خولې کې د خیر خبره نه وي که د ټول کلي بابا شي لرکوئ چې خیرې درته کوي عبدالستار نو سپېره ښځه که د نیا شي لرکوئ او وایي د ګمراه راتله په لار څه ټوکې نه دي پرېږدوئ انتظار څه ټوکې نه دي که ویډیا شو ډېره ښځه بده نه ده خو بخانونه ګناهګار څه ټوکې نه دي که رښتیا یم اشنا اوس په خفه شي جو خو ښکلي تیار څه ټوکې نه دي داسې وایي یو ځل به ټک په جګر درکړي د یهودي نیول د مار څه ټوکې نه دي په ایمان چې پر دی مړی در په اوږه کي دوستانه د تاڼهدار څه ټوکې نه دي دا منم چې به د ډېر چل نه زده وي خو ګېرول د قرضدار څه ټوکې نه دي مخکې صدر صراط عبدالستاره تل ډېر تبار وبار څه ټوکې نه دي زه د رقیب سره په جنګ یم جانان نه راپاسي افسوس خلاصي د پروب مشران نه راپاسي د لوګي اجازه چې په کومه لکې نه خپلېږي د نیکۍ کار ته اوسنی مسلمان نه راپاسي بس دا یو نیمګړی شعر ما بیا هسې یم ختم